د غټ سترګې پیغلې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د غټ سترګې پیغلې لنډې کیسې لومړی او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړی برخه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. د غټې کلا تر کنډو د اوبو پتک په لاس خړه پړه دنګه پیغله راواوښته. په خپل خاورین ټیکري مخ کلک پوښلی و. یوازې دوه غټې سترګې ښکارېدې. د پټي په پوله ناست غټ بدشکله ځوان ځان سره وویل 2 کاله کېږي درپسې یم، نه په تعویز رضا شوې او نه په زاریو. له خوارې خوارۍ دې ایستلی یم، خیر تر هغو خو دې ولاکه پرېږدم چې رضا دې نه کړم. دې خوار غریب سدت لورې غټ سترګې پیغلې ښکته ځمکې ته کتل. سوکه پرې تېره شوه. بدشکله ځوان پسې غږ کړ مغرورې ډېره غټه نه وایې، سترګې دې نشته ړنده یې. پیغلې قدمونه اوچت کړل. د مخامخ باغ په دروازه تیزه ننوتله. د لمر تودوخه ډېره وه. د غټ سترګې پیغلې وړې خور د باغ په منځ کې په لرګي کې ځوړند د غوړیو په ټیم کې بنده رسۍ کش کوله. مرغۍ یې نه پرېښودې چې په انګورو حمله وکړي. غټ سترګې پیغله په خیمې ورننوتله. ورته ویې ویل تر خور مې جار کړې، څنګه ښې مرغۍ ایساروي. ماشومې په توند انداز مخ راواړه ویې ویل ولاکه نوره ورته کښېنم، په خپله مرغۍ ایسارې که، زه ځم کور ته. پیغله ورټیټه شوه، یو خوا بل خوا یې خپل کړه. ورته ویې ویل ښه سمه ده ورځه کور ته لاړه شه. ماشومه له خیمې راووته. غټ سترګې پیغله د بدشکله ځوان په فکر کې لاړه. دا لیونی ولې ما نه پرېږدي؟ ښه که دا له خبرو ډک کلی خبر شو بیا سترګې نه رانه سوځي. څه وکړم که سپین ږیری بې وسه پلار مې خبر کړم له غمه به مړ شي. کړپا شوه. پیغلې زر شاته راوکتل. بدشکله ځوان پر خیمې ورننوت. پیغله حقه حیرانه شوه. په وجود کې سړې سړې اوبه تېرې شوې. رنګ یې زیړ شو. ورته ویې ویل ته دلته څه کوې؟ د خدای په خاطر لاړ شه، ما مه بدناموه، ووځه مردار خوره. بدشکله ځوان د اوړي لمر تک شین اړولی و. سترګې رډې راختلې وې. ورته ویې ویل ولې لارې ته نه راځې؟ په ما د نفس نه لګیږي. په کلي کې هغه د زور او دولت خلک موږ یو، څه غواړي چې در یې کړم. پیغله ورخطا په شا لاړه. مخکې مه راځه سپیه، ته خور و مور نه لرې، ووځه که نه چیغې وهم. هره ورځ نیخ راچوي، خو ما ځان نه دی در باندې پوه کړی. بدشکله ځوان وار په وار ور وړاندې کېده. د خواهشاتو تندې اخیستی و. غټ سترګې پیغلې منډې ته ځان چمتو کوه چې بدشکله ځوان غیږ پرې راوګرځوله. پیغلې چیغه کړه بې عزته پرېمږده. بدشکله ځوان نوره هم پسې راټینګه کړه. د پیغلې نازک وجود او د بدشکله ځوان غټه تنه او مړوندونه سره ورغلل. غټ سترګې پیغلې پر ځمکه راوغورځوله. لاس یې پر خوله ور کېښودو. تر سینه یې لاس لاندې کړ. پیغلې په مخ خپړې ور ولګولې. د بدشکله ځوان احساسات لیوني وو، لکه د ځناور غوندې حملې کولې. چیغې مه وهه، نن ولاکه رانه خلاصه شي. د غټ سترګې پیغلې له ډاره ډکو کمزورو هڅو هېڅ نه شوی کولی. شاوخوا هېڅ څوک نه ښکارېدل. د یوې بېوسه غریبې پیغلې د هیلو جنازې پورته کېدلې. د ماسپښین لمونځ قضا په خاورو کې پرتې غټ سترګې پیغلې سترګې وغړولې. دا چیرته یم؟ وای خدایه دا ولې داسې یم؟ لاسونو ته یې زور ورکړ. دم نه و پکې پاتې. پر سر یې چکر په سترګو یې تیاره راغله. په څنګ راواوښته. 2 مات زاړه بنګړي وجود ته ورچوخ شول. پورته وغورځېدله. اخ یې کړل. زر کېناستله. سترګې په ماتو بنګړیو ولګېدې. زر یې لاس سر ته یوړ چې لوڅ سر ناسته ده. د خیمې په وره کې په پراته ټیکري یې ور ټوپ کړل. وجود یې درد وکړ. ځان ته یې پام شو. ګریوان یې شکېدلی و. په غاړه کې له غټو غټو خاپونو وینه راوتلې وه. د پیغلتوب ټول غرور یې پای ته رسېدلی و. په زنګېدلي وجود راولاړه شوه. غوږونو ته یې ګوتې ونیوې. په باغ کې چیغه راتاو شوه. ناستې مرغۍ پر والوتې. خدایه ولې خدایه ولې دې بې وروره پیدا کړم؟ ولې دې بې کسه پیدا کړم؟
د پلار سپینه ګیره او شمله به وساتله. د بېلارۍ او بې سترۍ خیال مې تر اوسه په زړه کې نه و راتېر شوی. زه دومره سپکه شوم چې یو مردارخور ځاني راغی، زه یې په زور سپکه کړم. زما د ښه نوم او پیغلتوب آخري ثمره دغه شوه. په فکرونو کې ډوبه تللې وه چې ماشومه خور یې د باغ په دروازه راننوتله. پیغله له ماضي حالت راووتله. خور یې ورته وویل هی نجیبې. دې ورته وویل ها څه وایې؟ هغې ورته وویل مېلمانه راغلي. زر یې ټیکری په سر غاړه وپیچه. په مات وجود د یو عالم مړو هیلو سره یې کاذبه خبرې پیل کړې. جار څوک و مېلمانه؟ ماشومې ورته وویل خدای زده څوک و. خو ادې ویل په منډه راشه. پیغلې ورته وویل ښه سمه ده ته کښېنه زه ځم. له باغ راووته. په کومو مستو له غروره ډکو قدمونو چې راغلې وه بیرته نه لاړه. لمر په لوېدو د کور په دروازه غلې ننوتله. د میلمنو غږ د کور انګړ ته راتلو. غلې برې کوټې ته وختله. زر یې کالي بدل کړل. بیرته راووته. پټه ورغله. له مور سره ناستو ښځو ته یې د وره تر شا غوږ ونیوه. هلک شکر په دوبۍ کې ده. ښه کاروبار یې جوړ ده. سږکال یې 2 دوکانونه واخیستل. په وجود یې لړزه راغله. د زړه دربه یې زیاته شوه. په زنګېدلو قدمونو د څنګ کوټې ته ننوتله. پړ مخې پرېوته. شېبه وروسته غږ پرې وشو. وجینۍ ته راغلې دلته پرته یې؟ دا مېلمانه نه وینې؟ راپورته شه. هغه ښځې تا ته ناستې دي. ورشه پوښتنه ورسره وکړه. په ډېرې سختۍ راولاړه شوه. سوړه سویلی یې وکړ. ادې زه نه ورځم. ادې بیرته مخ ورته راواړو. ورته ویې ویل ولې به نه ورځې؟ دا د دنیا دود او دستور دی. پلار دې پخواله خبره ورسره کړې ده. کیسه دې تر تا ماتله ده. په ناروغ پلار کې د زړه مخ وړینه وه. دغسې به یې ساه ختلې وي. پورته شه سترګې دې تورې کړه. مازې پوښتنه ورسره وکړه. بیرته راووځه. د زمانې دود او خپلې بېوسۍ تر ستونې نیولې وه. غټ سترګې جنۍ راکېناسته. په ادې پسې غلې روانه شوه. په کوټه غبرګې ورننوتې. ښځې ولاړې شوې. غټ سترګې پیغلې په پټ مخ هرې یوې ته لاس ورکړ. غلې د کوټې د وره خوا ته کېناسته. ښځې یو بل ته ور په غوږ شوې. په قد کې خو ښه ده. رنګ به یې څنګه وي؟ مشره مېرمنه راولاړه شوله. موږ نور ځو. دا مخ دې راښکاره کړه چې ورور مې د یوې پاچایي سړی دی. بیا خدای که ټول عمر ځنې ځان خلاص کړم. راغله د غټ سترګې پیغلې مخ ته کېناسته. په مخ پروت ټیکری سوکا ترېنه پورته کړ. غټ سترګې جنۍ سرې سترګې ور پورته کړې. مشره مېلمنی ښایسته حق حیرانه پاتې شوه. وی ښاده شې. تا خو اوس لا دغسې سترګې سرې کړي او ژړلې دي دي. ناستو ښځو ته یې مخ راواړوه. هغه ما چې په زړه کې جوړه کړې وه تر هغې هم ښایسته ده. لکه په قلم دې چې جوړه کړې وي. بیخي مې خوښه شوه. ښځې ولاړې شوې. غټ سترګې جنۍ زر بوټونه ورته سم کړل. ښځې له کوره ووتې. غټ سترګې جنۍ په ډېره ورختایي سره خپلې د تباهۍ شېبې شمېرلې. د بدشکله ځوان وحشت یې ارامه و سکون اخیستی. شپه راغله. د شپې له ډوډۍ وروسته د غټ سترګې پلار وویل څنګه شو؟ مېلمانه څنګه خلک وو؟ مېرمن یې کرار وویل په ظاهره خو ښه ښکارېدل. نور به خدای خبري. پلار یې ورته وویل بیا خو سمه ده. سبا غرمې ته تیاری ونیسئ. دوی راځي. مالګه به سره وڅټو. غټ سترګې پیغله حیرانه ناسته وه. کرار یې وویل اغا جانه تا خو ویل نه دې ورکوم. زوی نه لرم ته به مې زوی یې. اغا جان په پیاله کې وروستی د چای غوړپ تیر کړ. لورې په یاد مې دي خو زمانې مې په غاړه کې لاسونه راچولي. غریب سړی یم. په دې کلي کې نرخ نه دی معلوم. سبا به یو څه راباندې تپلي. توکل په خدای. دا د زهر غوړپ به تیر کړو. ښه خلک دي. پیسې لري. خوشحاله به دې ساتي. غټ سترګې جنۍ غوټه لاړې تېرې کړې. په زړه کې وویل هغه لیوني خو زما هر څه رانه واخیستل. بیا به د یو کال مخکې ورکولم. اوچته ولاړه شوه. په برنډه د سپوږمۍ رڼا ته کېناسته. خپل خدای ته یې ډېرې پټې اوښکې تویې کړې. سهار 10 بجې ګڼ مېلمانه په کور راننوتل. د ډوډۍ تیاری شوی و. توی یې نه کړی. مات یې نه کړی. مېلمانه وزر شول. لاس پورته شو. مولا نکاح پیل کړه. غټ عجیب پیسې حسابولې. زرولي په ناستو کسانو لونګۍ دسمالونه ویشل. عجیب بصیر غږ وکړ خدای دې بختوره کړي.
پخو تلوار پکار دی. زموږ د 5 کلونو مسافر را روان دی. په هیڅ شي تاسې نه خفه کوو. تاسې ډول راته وهئ، زه به هغسې تاویږم. تاسې ووایئ هغه به کوم، خو یو کار به تاسې راسره کوئ. واده به په 2-3 جمعو کې غواړم. ښه په ډنګ و ډول یې غواړم. د غټ سترګې جنۍ پلار د هو لپاره سر وښوراوه. میلمنو مالګې ستنې په سرو واچولې، له کوره ووتل. غټ سترګې جنۍ ورځ تر بلې لکه پاڼه زیړېدله. ښکلا یې پیکه وه، د وخت جبر په خوله لاس ور ایښی و. وخت راغی چې د موټرو یو او بل سره نه ښکارېدل. له غبرګو ډولونو آسونو سره خلک په کلي راګډ شول. د غټ سترګې جنۍ واده په سیمه کې یوازینی مست او له شوره ډک واده و. په زیړ مازدیګر یې غټ سترګې پیغله ګلپوش موټر ته ورپورته کړه. د خلکو سترګې په ښایسته زوم کې وې. غټ سترګې په چیغو ساندو کې خپله بېوسي ژړله. د موټرو کاروان د ډولونو په بدرګه له کلي ووته. د واده 3 ورځې په شور او میلو تېرې شوې. 3مه د نکاح شپه راورسېدله. خواښې د غټ سترګې ناوې خواته ورغله. ورته ویې ویل تر لور مې قربان کړي، زوی مې مسافر دی. ګل ګلالی وکیل ونیسه، دا هیڅ شرم نه دی او نه د شرم خبره ده. تر غټ سترګې ناوې ګڼې پیغلې راټولې وې. د شپې 12 بجې وې. پیغلو غټ سترګې ناوې د زوم کوټې ته وروستله. پیغلو خپلو که سره وویل دواړه ښایسته دي. شپه تېره شوه، کوټې له میلمنو ډکې وې. خواښې د خپل ګران زوی کوټې ته ورغله. پړ مخې پروت و. ورته ویې ویل زویه پورته شه، له میلمنو شرم دی. په اړخ راواوښته ویې ویل مورې ښه به دا وي چې لاړه شي. مور یې ورته وویل اندېښنه مې شوه. ولې څه شوي؟ ځان دې وخورم. ځوان اوچت را کېناست. دا میلمانه چې لاړ شي بیا به ګورو. داسې به ځان ورک کړم چې په ټول عمر به بیا د کور ته رانه شم. ټول عمر مې خواري مسافرۍ د دې لپاره وکړې، ټول عمر د دې لپاره ورکوم. ها ووایه مورې. مور یې حق حیرانه ولاړه وه. ورته ویې ویل ولې زویه؟ سوکا غږېږه، میلمانه دي، دوست او دښمن راغلي. زوی یې ورته ویل بس مورې، دا نوره زما نه ده پکار، په دې کې هیڅ هم نه دی پاتې. دا رنډۍ له 7 ګودرونو وتلې چې هر چاته یې کېنوي کېنوه. په ما خور او مور ده. مور یې هملته ځای په ځای راړنګه شوه او بېهوشه شوه. د غټ سترګې پیغلې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.